وقار الإشاء دریاب تخواست کو جارا شي په منظوم کلام تاسو وقار الإشاء دریاب. ډېره مننه د ټولو نه لومړی خو ګوهر نوید صاحب ته او اقبال حسین افکار صاحب ته مبارکي وایم. ټولو خپلې جاجرې وډزولې او زه تش لاس راغلی وم. خو په دې کتاب کې چې کوم دی سبحان الله په افکار صاحب نظم لیکلی دی، نو لالا که ستاسو اجازت وي کلام به زه وړاندې کړم چې مخلصه د پښتو ژبې د زړه نه خدمتګاره، مخلصه د پښتو ژبې د زړه نه خدمتګاره، اقباله د حسین د قافلو غړو کې شماره، مخلصه د پښتو ژبې د زړه نه خدمتګاره، د دې وطن په زړه کې میشته شوی پښتونه، د دې وطن په زړه کې میشته شوی پښتونه، بدلا د لار نشوله د مینې د تړونه، بدلا د لار نشوله د مینې د تړونه، ستا زړه لکه سینه د اباسین خور پراخه، ستا زړه لکه سینه د اباسین خور پراخه، خورې د زمزمې د قام ولې د هر شاخه، خورې د زمزمې د قام ولې د هر شاخه، ستا فکر لکه اوري باغیارو تندرونه، ستا فکر لکه اوري باغیارو تندرونه، ستا فکر د حالاتو د سوالونو جوابونه، ستا فکر د حالاتو د سوالونو جوابونه، اقبال د خپل دور پیر گوهر راهی جانا، اقبال د خپل دور پیر گوهر راهی جانا، د دې دور د توپی خلې ته نخ ملتان خانه، د دې دور د توپی خلې ته نخ ملتان خانه، چې دا اسلام آباد دی رانو نخوري جانانا، چې دا اسلام آباد دی رانو نخوري جانانا، د ژوند د ازمیت د قافلې میرے کاروانا، زمونږ د پښتو ژبې د فکر د ملا تیرا، زمونږ د پښتو ژبې د فکر د ملا تیرا، بے خوف بے خطره خوش اخلاقه باضمیره، د دې خاورې د هرې ذرې مخ باندې مینا، د دې خاورې په هره کشاله باندې غمژنه، د دې خاورې په هره کشاله باندې غمژنه، د ژوند د هر لالچ او مصلحت نه بې نیازه، د ژوند د هر لالچ او مصلحت نه بې نیازه، د خپلې بې باکۍ په خوی خصلت کې سرفرازه، د خپلې پښتو ژبې په رښتیا حسن جماله، د خپلې پښتو ژبې په رښتیا حسن جماله، د امن او د مینې د نغمې سوره او تاله، د امن او د مینې د نغمې سوره او تاله، د زړونو په کورونو کې مدام بت ژوندې، د زړونو په کورونو کې مدام بت ژوندې، په دې چې ته اقبال په خدمت کې ګړندې،
پدې چې ته اقبال په خدمت کې ګړندې آخري شعر دی چې منما چې مشتې فاصله کې د مردانا منما چې مشتې فاصله کې لمردانا خو نه هېرېږي ته په یو حالت کې د سبحانا خو نه هېرېږي ته په یو حالت کې له سبحانا نو وقار علی شاه دریاب د ښکلې نظم